من مجاهد حقم، مرد سنگر آرایم. محترمو مجاهدینو، راځئ د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو استبداد، ظلم او ستم پر وړاندې د خپلو میړانو مبارزو، خاطرو او سرګندنو کیسې وړاندې کړئ او راتلونکو نسلونو ته یې پرېږدئ. از فراز سنگرها شور آتشین دارم. حریت رادیو ستاسو جهادي مبارزې او خاطرات د سنگر له څوکو خپرونه کې رانغاړي. از فراز سنگرها شور آتشین دارم. در ره عدو دین هر کجا کمین دارم. حریت رادیو درنو اوریدونکو ولیدونکو پر سلامونو، نیک هیلو او احترامات مو هرکلی کوم. هیله لرم چې ښه به یاستئ، ژوند چارې به در باندې ښې تېرېږي. درنو اوریدونکو، دا د یو ځل بیا د سنګر له څوکو خپرونې واره ورسېد. د دې اونۍ په خپرونه کې مو یو ځل بیا زه امان الله عادل له مزار شریف څخه هرکلی کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د سنګر له څوکو خپرونه اوله هغه خپرونه ده چې موږ هره اونۍ د هیواد له ګوټ ګوټ څخه هغه مجاهدین یا هغه مسؤلین رامیلمانه کوو چې هغوی په دې تېرو 20 کلن مبارزه کې د اشغالګرو یا د هغوی د کورنۍ ګوډاګیانو پر وړاندې باندې جنګېدلي وي. له نیکه مرغه د دې اونۍ د خپرونې میلمه مو د مزار شریف ښاروال مولوي صاحب محمد کاظم طارق صاحب دی چې تر څنګ مو ناست دی. مولوي صاحب ته په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. مولوي صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. بسم الله الرحمن الرحیم. په خیر اوسئ، سلامت ژوندی اوسئ، موږ ته مو دعوت راکړو. سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. که لومړی اورېدونکي پوه شي چې مولوي صاحب له کوم ولایت سره تعلق لري، خاپوړی چېرته کړي، پیدایښت یې چېرته شوی دی، او بالاخره هغه زده کړې له کوم ځای را پیل کړي او جهادي مبارزه یې په کوم ولایت کې پیل کړې ده؟ زه محمد کاظم د پروان ولایت په غورمند کې د شینوار ولسوالۍ اوسېدونکی یم او موږ د 20 کلنې دورې د جهاد کې په مختلفو ولایتونو کې مسؤلیت کړی دی او په مختلفو ولایتونو کې مو د مقام د هدایت سره سم مسؤلیتونه کړي دي، خو په دې کې مو زیاته برخه پروان کې تېره شوې ده. مولوي صاحب، کوم احساس، کوم عاطفي، هغه کوم انګیزه درته پیدا سوه چې د جهاد دغه سپېڅلي ډګر ته راشئ او د امریکایي اشغالګرو یا د هغوی د ملګرو پر وړاندې باندې جهاد شروع کړئ؟ اسلام خو هسې یو دین دی چې په هغې کې نیمګړتیاوې نشته، نو هر څه په هره رابطه کې حکم معلوم دی. کله چې د سرو لښکرو لخوا افغانستان اشغال سه له غربیانو لخوا، نو دا یو صلیبي جنګ و، تقریبا 40 مملکتونو افغانستان اشغال کړ. علما کرامو حکم دلته جهاد فرض عین او حکم نفیر عام و، نو هر مسلمان سره دا احساس او اسلامي مسؤلیت و، اسلامي مسؤلیت و چې جهاد یوه عظیمه فریضه ده، یعنې په فرایضو کې لکه په اوښ کې د اوښ بوکان حیثیت لري، نو هر مسلمان ورته خپل وس په اندازه راودانګل. او زه د الله شکر ادا کوم چې الله رب العزت موږ ته د دې وس راکړه تر څو چې د ابتدا نه تر ده وخت پورې په دې جهاد کې د خپل امیر د قیادت لاندې باقي پاتې سو. نو مهم ټکی په دې کې دا و، د جهاد شروع په دې نیت نه وه چې افغانستان به څنګه ازادیږي او زه به بیا راځم په مزار شریف کې به ښاروالي یا به په بل ولایت کې مسؤلیت لرم. جهاد یوه فریضه وه او په دې خو موږ ایمان لاره چې فتحه به راځي، خو دا راته عجیبه ده چې دا فتحه ما ولیده. حاجي صاحب، لومړی چې کله له کوره څخه راوتلی د جهاد دغه سپېڅلي ډګر ته راتلی، عموم کې افغانانو کې هغه وخت داسې یو فکر ورسره و چې ډېری منطقو کې البته کورنۍ ورسره ناخوښه وه چې یو څوک جهاد ته راځي. مثلا هغه وخت داسې و چې پر ټول هېواد باندې د اشغال هغه ټغر خور و. ستاسو سره هغه د کورنۍ عکس العمل څنګه و؟ د ملګرو خپلوانو یا خپلې کورنۍ چې لومړۍ ورځ له کوره څخه هغه د جهاد په نیت باندې راوتلی، کورنۍ در سره خوښه وه نه یې وه خوښه وه؟ که همداسې خپله مو دغه تصمیم ونیوی او راغلی دغه ډګر ته؟ په دې رابطه کې خو که چا سره داسې یوه انګیزه وي، هغه شیطاني انګیزه وه او انسان عاجز دی،
نو د شیطان وسواس و یو د مسلمانانو د جهاد نه پاتې سو بلکې یوه عده د مسلمانانو په مقابل کې وجنګېدل نو د زموږ کورنۍ په ابتدا کې د روسانو په وخت کې د زما پلار جهادي مشر پاتې شوی دی د روسانو راتګ نه مخکې زه د پلار په څنګ کې په جهاد کې وم نو الله رب العزت په دربار خپل قبول او منظور وګرځوي بیا هم زه د الله شکر ادا کوم چې د هغې ورځې نه الله رب العزت تر نن ورځې پورې زه د جهاد په سنګر کې باقي پاتې کړی یم زموږ د کورنۍ انګېزه هم دا وه د زما پلار د منطقې په سطحه سرمایهدار تېر شوی خو کله چې موږ هجرت او دارالهجرت ته ولاړو موږ 3 ورونه یو ځای وګډ او دا فامیل تعداد هم لوی فامیل و خو هلته موږ صفر کې وو چې مو نه درلودل هر څه پاتې شو نو عجیبه یې دا وه چې جز ما د موره نو زموږ نور ټوله کورنۍ په دې باندې پوهېدل چې موږ څوک نه لرو نو الحمدلله الله هغه مشکلات هم حل کړه او الله رب العزت هغه وعده راسره ترسره کړه چې زه د هرې نیکۍ بدله تاسو په دنیا کې هر مسلمان ته یو په لس او په آخرت کې یو په سل ورکوم نو زه خو په دې نیم چې ما ته خو یو په لس په خپل ځای پرېږده چې یو په 10 یې راکړې ده او هغه د آخرت د بدلې په انتظار یم او د زموږ هر خپلوان هر یو د زموږ د کورنۍ غړي نو په دې شایق و هغه خو په دې نه و چې موږ ژوندي پاتې سو یا څنګه ته باور وکړه کله چې به زه دیار د هجرت نه داخل ته راتلم نو موږ خو هلته هم ډېرو مشکلاتو سره مخ وو هلته خو موږ شپې ورځې په تکلیف تېرولې هر څوک چې په هر ځای کې ګیر کاوه دهشتګر په نام بندي و نو هلته موږ ډېر مشکلات تېر کړه خو داسې و هغه پښتانه یو متل کوي و اسمان لري او ځمکه سخته نو با ما د آزاد فامیل ته هر ورته جلا جلا وکتل یعنی دا ما په زړه کې نه ګرځېده بېرته ژوندی راتلم او نه په دې نیت راتلم چې زه بېرته ژوندی راتلم هغه د الهي فیصلې دي چې موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې یو او هغه اصلي را روان چې الله ته قبول و هغوی د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل خدای پاک د هغوی شهادتونه قبول کړي مولوي صاحب خدای ستاسو د زحمتونو درته منظور وګرځوي مخکې مو ویلې چې له پیل څخه د شوروي اتحاد له اشغالګرو رادیو خوا زموږ ټوله کورنۍ په هغه جهادي مبارزو کې ښکېله وه په تېر دغه 20 کلن اشغال کې که راته ووایاست چې تر څنګ مو نور د کورنۍ کوم غړي در سره وه او څنګه دغه انګیزه ستاسو ټولو کورنیو ته لوېدلې وه چې باید موږ د هر اشغال پر وړاندې یوازې شوروي اتحاد نه دی بلکې که امریکا وه د هغوی نور مثلا جمع ناټو غړي هېوادونه وه د هغوی په مقابل کې جهاد ته راسو جهاد وکړو څوک در سره وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویقولی چا ډېر هڅولی دا خو یوه اسلامي انګیزه ده هر مسلمان سره د هرې کورنۍ سره باید دا انګیزه واوسیږي نو دا د زموږ د کورنۍ دا ټول غړي په دې باندې وو چې جهاد فرض عین دی او حکم نفیر عام حتی چا د دې حق نه درلوده چې خپله زنانه نه ممانعت وکړي جهاد کې برخه واخلي خپل بچي نه ممانعت وکړي ته جهاد کې برخه مه اخله یعنی کله داسې کېږي شیطان غاوري کوي خامخا چې ته به دلته شهیدېږي هغه یوه اسلامي روحیه وي چې هغه دې شهادت ته آماده وي دا ټول یې منلي نو هغه خپل نفس دې ته آماده کړی د خپل نفس مقابله یې کړي نو هغه خو ما مخکې درته وویل چې د اسلام دین یو تکمیل شوی دین دی نیمګړتیاوې نه لري یعنی د اسلام دین موږ ته دا ښوولې ده چې په دې صورت کې په تا جهاد فرض عین دی او ته به بالاخره کفار د خپل وطن نه وباسې که چیرې دا یو لیشت خاوره د دوی په اختیار کې وه دوی مقابله به کې او که چیرې داسې یو اسلامي مملکت په بل ملک کې و نو هلته بیا فرض کفایي دی که د یوې ډلې نه یو کس ورته ولاړ شي لکه فعلا چې په فلسطین کې دی یعنې زموږ د دې ډلې نه د اجماع نه که یو کس هم ولاړ شي زموږ لپاره کافي دی او په هغه وخت کې خو زموږ په ملک راغلي وو نو فرض عین وه او بل مهم ټکی دا و هر هغه څوک چې د دوی په څنګ کې ولاړ و او دا خو د زموږ دین سوال حل کړی دی چې هر هغه چا چې د چا ډله زیاته کړي هغو جملې نه حسابېږي نو هغه د دوی په جمله کې حساب و مدافعین یې دوی وه نو که چیرې موږ ته مخته راته یا د دې زموږ د کار مانع کېدل نو موږ د هغو مقابله هم کړه نو لکه څرنګه چې اوس په دې وروستۍ مرحله کې عالي قدر امیر المؤمنین حفظ الله ورعاه د دوی ته عفو عمومي وکړه نو په دې عفو کې ډېرې لویې ګټې وې اول ګټه دا وه د الله رب العزت د عفو په بدله کې په 11 ورځو کې موږ ته ټول افغانستان په لاس راکړه
چې دا بالکل نه د عقل تقاضا وه او هغه روشنفکرانو خو لا بیخي نااشنا بلله او نه د زموږ په ذهن کې داسې راته چې په 11 ورځو کې به ټول افغانستان سقوط کوي خو زه په دې متیقن یم چې دا د هغې عفو بدله وه او بل مهم ټکی دا و چې که چیرې د عفو نه وای سوی نو موږ به څونه ستړي سوي وو چې فلانی خبیث پاتې دی پسې ګرځه را پیدا یې کړه اوس ته عجیبه یې دا وه چې ما ته بیخي عجیبه دا خبره ښکاره شوه بله ورځ مې په مطبوعاتو کې کتل هغه کس نوم یې راڅخه فراموش څه چې په لوګر کې خارجیانو ته طلا او میډال ورکړی و نو دغه هم راغی په مجلس کې ناست متقي صاحب نوم دغه واخیسته چې دغه روسان امریکایانو ته میډال ورکړی و دلته ناست دی موږ څوک منع کړي هغه عجیبه یې دا ده چې هغلته بیا هغه وخندل څنګه د ده خوله بېرته سوه څنګه دا جرأت د خندا وکړی دا یې ما لپاره ډېره عجیبه وه نو الله رب العزت ته پکې خیر واچوي الله رب العزت د زموږ سره هغه کړې وعده ترسره کړه او الله رب العزت ته موږ د دې نه وساتي خدای ناخواسته چې موږ هسې څه وکړو او چې الله رب العزت خپلې وعدې سره سم د زموږ په مقابل کې نور څوک راوچت کړي الله د هغې ورځې نه وساتي خو په دې موږ ځکه متیقین یو چې زموږ په رهبرۍ کې ټول علما واقع دي شیخ صاحب حفظ الله ورعا چې هره خبره چې دومره هغسې نو په هغه رابطه کې افتاء ته راجع کوي نو همداسې په هر بخش کې همداسې راځه سلسلتاً تر پایه پورې په راس کې هغه اولین نمبر او ځایونو کې علما کرام واقع دي نو تر څو چې هر بخش لپاره یو متخصصین دي زموږ د دین متخصصین زموږ علما دي نو دا اختیار د کار ټول د علماو سره الا هغه مسلکي ځایونه د قیادت لاندې دي نو هغه خو دا ملت دی موږ هر چا ته ضرورت ته انجینر ته او معلم ته ډاکټر ته همداسې امثال هم نو هغه هم الحمدلله ښه د ملک د ضرورت په اندازه مو ښه صحیح روان دي زموږ پوهنتونونه په کومه سطحه روان دي الحمدلله مکتبونه په کومه سطحه روان دي الحمدلله نو د الله شکر ادا کوو او بیا په دې 3 کلونو کې څومره ترقي راغلی ده څومره آبادي سوې ده څومره نوې الحمدلله نوې لوی پروژې ته کار لاندې دي نو بس د الله شکر به ادا کوو نو که چیرې موږ استقلال موږ ته هر څه دي زموږ لویه سرمایه زموږ استقلال دی هغه استقلال دی چې الحمدلله هر څه لرو او آینده هم ښه امیدوار په همدې هیله حاجي صاحب محترم وړاندې مو خبره د ملت وکړله چې د ملت لپاره ډېر سهولتونه برابر سوي دي یو لوی نعمت چې افغانان لسیزې په همدې تمه و هغه امنیت و د امنیت نه خلک ډېر سخت کړېدله مثلا ظلم وحشت هر څه دلته خپل هوج ته رسېدلی و هغه د اشغال پر مهال باندې په کومو سیمو کې چې مجاهدین اوسېدله له کومو سیمو څخه چې هغوی هغه د جهاد لومړۍ مرحله راپیل کړه هغه مهال دغه د ملت همکاري څومره مهمه وه له مجاهدینو سره او څومره هغوی له مجاهدینو سره همکار وو دا ملت خو داسې یو علاحده قشر نه دی نظام دا حکومت د دې ملت نه جوړ دی نو که چیرې ملت نه وای نو بیا به امارت له کوم ځایه سوی طالب به له کوم ځایه سوی خو د دغه ملت چا زوی دی د چا ورور دی د چا خپل دی د چا خپلوان دی او بل د ملت په ډېره اوچته سطحه باندې دلته قرباني ورکړې ده یعنې موږ په ابتدار کارونو کې هېڅ مو نه درلودل خرچه مو نه درلودله مشکلاتو سره مخ وو ډوډۍ مو نه درلودله نو عجیبه دا ده چې داسې ورځ نه ده راغلې مجاهد به په کوم ځای کې وږی پاتې سوی ډوډۍ به نه یې ورته رسېدلې یعنې دا خو په هر صورت زه به یو جریان درته ووایم د خپل د سترګو لیدلی حال غوربند ته یو ډېره لویه قوه راغلې وه نو په هغه وخت کې د طالبانو ټول تعداد 100 کسو ته نه رسېده او د لویې قوې مقابله یې شروع کړې وه نو هغه منطقې ته دشتک وایي قمشاق په منطقه کې په هغه وخت کې د پروان والي بصیر سالنګی و نو دا والي هم پکې راغلی و نور چې هغه ملکي سړی و په دا سطحه باندې و ټول طالبانو تعداد 100 کسو ته نه رسېده نو دوی ته د ملت ډوډۍ ورلېږله دوی دا ډوډۍ د 80 کسانو ورلېږله نو هغه څوک چې دلته نماینده و هغه ملا اکبر نومېده د قمشاق د تاجکونه و نو د ملا اکبر نه په هغه وخت کې شهید شوی دی الله د شهادت قبول کړي
طاوله مولوی صاحب ورته وویل چې مراد صاحب تو ما خو یکم نفر هستیم نه زیاد روان میکنی بیفایده سر ملت فشار میه ده ایسته کده وویل ورته چې زما زه په دې نیت درلېږم چې حکومت د ستاسو تعداد زموږ ډوډۍ نه معلوموي نو زه ځکه د 80 کسانو ډوډۍ درلږم څه کې هلته خلکو ته ورکوي چې هغه حکومت په دې راپورچي راپور کړي چې 80 کسانو ډوډۍ هلته دي نو دا ستاسو تعداد زه حکومت ته 80 کسان وښیم یعنې دغې همکارۍ ته وګوره نور ټول په دې باندې قیاس کړه نو داسې یو بل مثال درته وایم روزه مبارکه وه یو منطقه په غوربند کې ده درې سیدان ډېر پرنفوسه ساحه ده خلک ډېر نیکان خلک دي او هغه جملې نه په دې مزار شریف کې 2-3 زره کور غوربندیان دي د دې اکثره دمغې درې خلک دي اخر کې تجارت پیشه او عجیبه لا ده چې دغو تعداد به یو 1.5 زره کوره به دا یوه درې په 1.5 زره کورو کې یو کس جمهوریت کې وظیفه نه درلودله د دغې درې نه صرف کسبه کار خلک دي نو دلته یو مسجد دی هغه مسجد ډنډ مسجد باندې مشهور دی سهار زه ورغلم روزه وه د دې طالبانو احوال ته هلته خو به موږ په هر ځای کې پټې شپې تېرولې یو ځای کېدلو به سره نه د دوی احوالګرۍ ته ورغلم نو زه په دې نظامي کمیسیون کې وم او دوی احوال مې اخیسته و هغه کوم چې زموږ وظیفه وه په هغه بخش کې دوی سره وینا کولې نو دوی روزه مبارکه وه او داسې شاته یو بله آسخانه درلوده د خلکو ولس ډوډۍ ورته راوړې وه دالته یوه کوټه وه او عجیبه دا وه چې هغه وخت کې د خربوزو او د هندوانو وخت وه د هندوانې هلته وفات وې لکه یو مارکېټ کې چې یو دوکان یو د خرڅوي دوی چې راوړه چاته ویل چې نور یې مه راوړه هر چا چې راوړی ورته ایښې نو دوی خو بله ورځ دې مسجد ته نه راتله چې بیا دې مسجد ته راتله خو دوی همدا شپه دې مسجد کې وخت نیمه شپه راغله د پس شوي دلته ورته برابر و پیشنامه یې وکړه دې ځای نه بیا ولاړه نو هغه هملته پاتې شوې یعنې دا د ولس همکاري بلکل په پورته سطحه وه نو یو بل جریان درته وایم زه په یو وخت کې تلم هغه وخت نور لار نه وي په موټر کې به تلې که بندي کېدې که هر څه کېده خو بله لار نه وه نو هغه آخري منې شپې ورځې وې ما یو ملګري ته وویل ملګری زما اوسم د امر پاسپورت د پروان دی ډېر د پاسپورت دی پروان کې ما ما ترتیب برابر کړه زه ځم نو زه 2 بجې د راجګ کړم چې راسه ترتیب مې برابر کړی یو کرولا ولاړه وه دا درېور یې لاندې ولاړ و ږیره یې مخیلې وه بریت یې مخیلې و سر یې مخیلې و تک شین و نو ما چې دا دروازه د کرولا راخلاصه کړه یو زنانه پکې ناستې ما دروازه بنده کړه نو ما فکر وکړ چې خطا سوم دا موټر نه دی نو هغه راته ویل امی موټر است فارسی زبان نو ما دید خو زنانه دی نه یک مادر ما سوشتوکای نه نو دوی په دې خپلو زنانو په منځ کې زه کېنولم نو بیا یې همداسې راوستم او راته ویې ویلې چې موږ استاد که چېرته پوښتنه کېدله غزني ته ځو نو زه په دې لار کې خلکو ډېر پېژندلم ننګرهار خواته هغه خواته زما تعلقات ډېر نه وو نو غزني ته یې بوتلم د یک ولسوالۍ کې هلته کوز کړم او دوی بیا بېرته واپس شو عجیبه یې دا ده چې ما ورته پیسې راویستې چې پیسې ورکړم نو بیا ده په جواب کې ماته وویل وایي حاجي صاحب د بدل پول کسی کار میکنه نو زه ورته حیران شوم چې دا لا باندې ما د ښځې په څنګ کې ته دلته راوستې ته اوس ما ته پیسې راکړې نو د ملت همکاري یعنې د دې د وضاحت نه زه عاجز یم چې تا ته په کومه اندازه زه په دې رابطه باندې وضاحت وکړای شم یعنې د حد نه پورته د تجارانو یعنې یو چا چې خپله په کور کې هم ډوډۍ نه درلودله هغه طالب ته هسې ډوډۍ جوړوله تا فکر کاوه چې دا به څونه سرمایهدار تېر سوی د طالب خو داسې نه کېده چې دی به رایسي او چاته به وایي ما ته ډوډۍ برابره کړه یا به چاته وایي ما ته زما دی غوربند خو ډېر سخته سړه هوا لري نو یا به چاته وایي چې ما ته څه راوړه چې زه پکې ویده سمه کوم دقه نو د ولس داسې فیصله کړې وه هر جومات ته یې توشک بالښت کمپلې اخیستې دا ورته په جومات کې پرتې وې کله چې طالب راغی که چېرې ډوډۍ ټایم خو ډوډۍ ورته برابروله که نه محرم مته مسجد کې نه ورته هر څه هلته برابر و کمپله پرته وه توشک کې پروت و بالښت کې پروت و خپله شپه یې تېروله نیمه شپه ترې جګېده نو هلته خو په دې اکتفا نه کېده خو یو شپه کې یو ځل 2 ځله 3 پېرې به یې د ځای بدلاوه که چېرې هسې نه وای خو چاپه په وال کېدله مثال په توګه موږ یوه شپه ځای بدل نه څه کړی چاپه یې راباندې ووهله نو موږ خو الله بچ کړو هغه مخکې چې ما درته ویلې مولوي صاحب عطاالله یو بل دلګی مشر 6 کسان په شهادت ورسېدل نو دوی به وخت پوره موږ دا ځای بدل نه کړو عزیز محترم فروان یو له غرنیزو ولایتونو څخه دی څنګه د هغه مهال د دښمن هغه
تمرکز یا پاملرنه ورباندې ډېره پر پروان ځکه یو خو مرکز کابل ته نږدې و، څنګ کې ورسره پنجشیر ولایتونه نور ولایتونه وو چې هر مهال یعنې دښمن کولی سو چې هغه لرې پرتو منطقو ته ځانونه ورسوي، هغه لاره ورته لنډه وه د دوی لپاره. تاسو مخکې اشاره وکړه چې د مجاهدینو تعداد په لومړۍ کې ډېر کم و. بیا څه علت سو چې په دومره کم وخت کې د کابل یو نږدې ولایت چې خپله ورسره سرحد لري یا په څو کیلومترۍ کې ورته پروت دی، مجاهدین په دې کم تعداد سره ځانونه تر ښاره راورسوي. موږ خبرېدلو هغه مهال چې فتح نه ورغلی، له فتحې وړاندې د ولسوالیو ډېرې سیمې د مجاهدینو په لاس کې وي، دښمن نشو تللی هغه منطقو ته هلته فعالیت نسو ترسره کولی. د دغه راز که راته ووایاست چې مجاهدین څنګه په دې کم تعداد او په دې کمو تجهیزاتو باندې دوی په دې وتوانېدله چې په لومړیو کې البته له فتحې وړاندې هغه ډېرې مهمې منطقې چې د دښمن لپاره وي هغه ترې ونیسي. په دې کې خو مهم راز په دې کې دی چې هېڅ کله اوسپنه یا تخنیک دا د عقیدې په مقابل کې نشي جنګېدلی. د یو کتاب مې کتلی د روسانو دخوا یو وخت کې د مجاهدینو د روسانو ترمنځ جنګ، نو کله چې به د روسانو په هغه منطق مجاهدینو باندې حمله کوله، دا منطقه به د اور ونیوله بالکل اور ورواچوه، وبې سوځوله، هواره به یې کړه. بیا چې به په ورغلو هغوی به ورته پټ و کابین کې به ووی به ول دا به مردار کړو. 2-3 ځله چې داسې تکرار شو، دوی تلفات ډېر زیات څه. نو د دغه قضیې چې دوی باندې عملیه کوه، قمندان راته بې اختیاره د خولې ووتل، وایي هر هغه څوک چې مرګ غواړي د هغې وژل څونه ګران دي، هر هغه څوک چې ځان ډېر په ګران دی د هغه وژل څومره اسان دی. یعنې په کفارو باندې دا ځان ډېر ګران دی، دوی خو دا دنیا ده، بله عقیده خو دنیا لري، دوی خو همدغه ختم ګڼي د خپل. او مسلمان خو د دې نه هېرېږي، هغه وایي زه په هر صورت کې کامیاب یم، دښمن ما بردار که غازي یم، شهید شوم، هغه خپل مطلب ته ورسېدم، نو الله په بدله کې چې څومره وعدې دي هغه ما ته په آخرت کې راکوي. نو په دې حساب باندې به څنګه هغوی کامیاب شي، د دوی په مقابل کې به مقابله وکړي. ولس ورسره همکار و، چا دوی ورښودل نه. او په ابتدا کې خو دا جنګ چریکي و، د ترپو د خرپو، چې دلته به جنګ وکړه، دغه 15 منټو کې خو دوی وتل نه بیا تله خو د راغله دې ځای ته. نو بیا وروسته خبره داسې شوه چې مفتوحه علاقو ته دوی مسرات. ابتدا کې داسې وه، یعنې ابتدا کې چې موږ ډول هغه اول کال کې موږ پټ اوسېدو، پټ اوسېدلو، په هر چا کور کې پټ شریکي عملیاتونه هم کړو. نو هغه به ورته ویلي زما کره نه دي راغلي، ما نه دي لیدلي، طالبان دلته نشته. یعنې هغوی استخباراتي کوم کشف یې وکړ، کوم ځای ته به ورغلو چې هغوی راغلي اوس تا بېګا شپه تا ډوډۍ ورکړې ده، هغه به انکار کاوه. بل کال باندې چې ورغلو، نو د غوربند د شینوار ولسوالۍ کې یوه دره ده د هیر په نام باندې، نو هغې ته موږ ورغلو، دا طالبان پټ وو. نو بیا ما د دې علماو د سپین ږیرو سره جلا جلا مشورې وکړې او ورته ومې ویلې چې په دې د طالبانو په پټوالي کې ګټه نشته. دې کې یو لوی نقص خو دا ده چې تاسې هر ورځ هلته تهدیدېږئ کوزه، او عام ولس خو داسې نه کوي چې مقاطعه وکړي. تهدیدېږئ چې تا ډوډۍ ورکړې ده، ستاسې ځای کې اوسېږي، طالب ولې ساتئ، تاسې ورسره همکاري کوئ، تاسې موږ ته. نو که چیرې دا برملا سي، تاسو به دې حکومت ته ووایئ چې زموږ امنیت خو په تاسو دی، تاسو ولې زموږ امنیت نه نیسئ. ورته ووایئ راځي ډوډۍ راسره خوري، پسه ورته رالو به وخت باندې کېږي، په زور یې راباندې کېږي. نو ستاسو دپاره به د دې انکار نه ستاسو هغه کې ګټه ده. بیا بالاخره دا خبره برملا سوه، او د دوی دپاره هم چې بعضې خلکو سره دې چې کشوګیر کېدل، بندي کېدل، دا دونه بندیخانې په چا ډکېدل، خو دوی هم دا خبره وه چې موږ سره کومک راسئ، موږ تاسو ولې یوازې خوشي کړو، تاسې ولې موږ طالبانو ته خوشي کړو، خو د زموږ امنیت خو په تا دی، ته خو نظام یې، ته خو حکومت یې، زه خو نشم کولی ټوپک یې په لاس کې دی، ته چې وخت نه لرې چې حکومت یې، نو زه ملت مې زه به څه وخت ولرم. نو الحمدلله. او بل دا به د الهي فیصله وه، کار د ابتدا نه ورځ ته بلې پورې بهتري راتله، په کار کې ترقي راتله. نو آخر خو تاسو ته د مطبوعاتو کې لیدلي دي، امریکایان دې نتیجې ته ورسېدل چې طالبان ماتېږي نه، خو موږ یو ادرس پیدا کړو چې څنګه بیا خبره دوسره وکړو. نو هغه دوی څونه مخکې په دې نتیجې ته رسېدلي وو چې افغانستان کې موږ شکست کړو، چې دوی څونه تکلیف باندې قطر کې د طالبانو ادرس راکړ.
یعنی دوی هغه و چې موږ ځای درکوو، موږ دفتر درکوو، موږ دا کوو، او دا د زموږ حکومت صرف صدا کړي ولې بیرغ جوړ کړه، ولې تاسو طالبان ته ځای ورکوئ، طالبان موږ نه پرېږدو، موږ د زندګۍ حق نه لري د افغانستان کې چې په ټوله نړۍ کې موږ نه پرېږدو، دا دهشتګرد دي. خو کله چې دا کوم وطن چې اشغال سي غلام سړی حق د وینا نه لري او نه هغه اشغالګر ته خپل راز وایي. او ولې دا تاسې حال ته ګوره، موږ خو دا ظاهرا شکست وینو او ته خو هغوی خو د سولو په لرګیو کې حسابوي، څو چې لمبه لري هغو ترې ګټه اخلي، وروسته خو هغه سکاره هم نه کېږي چې بیا استعمال کړي، ایره کېږي، ایرې نه به نور بیا څه واخلي، څه ګټه به ترې واخلي. نو هغه و چې دوی د دې خاطر هغه ادرس د طالبانو وساته او دلته یې خپل کار شروع کړ چې که چیرې مات شو دغه ادرس نه به ګټه واخلو، خبره به وسره، او که چیرې دوی مات کړه خو ادرس خو در سره. نو هغه الحمدلله چې ورځ په ورځ باندې په کارونو کې ترقي راتله او د دښمن باندې محاصره کړۍ راتنګېده، او الحمدلله نتیجه دا سوه چې هغوی هلته معاهده وکړه، دا خپله یې ماته دنیا په سطحه ومنله او وی ویل چې موږ د افغانستانه وځو، نور داخلي موضوعات ستاسو خپل کار دی. عجیبه یې دا وه عالي قدر امیرالمؤمنین حفظ الله ورعاه په خپله وینا کې داسې وویلي چې زه کله چې د معاهده امضا سوه زه په دې فکر کې وم، زما سره دا اندېښنه وه چې دا خبیثان به ځي او موږ ته به دا خپل افغانان رایله کوي او موږ بیا دا وزنو. نو الله رب العزت هسې یوه لاره را پیدا کړه چې موږ د خپلو افغانانو د وزلو نه الله بچ کړو. یعنی په دې د احساس د ډېرې خوښۍ کوو. نو که چیرې هغوی همسې جهالت هم را تړلی وای او دوی مانع وای خو مجبوره کېدو چې موږ به دوی وزل، نو الله دغه مشکلات هم حل کړو او آینده کې د ښه حل په امید. خدای پاک دې مجلس محترم د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي، د ټولو مجاهدینو هغه زحمتونه چې ایستلي دي په ډېرو سختو شرایطو کې. نو ګرچې باس ډېر خوږ دی، څومره چې وغږېږو پر دغه اړه باندې دا به کم وي. زموږ هغه موخه او هدف همدغه دی چې د مجاهدینو همدغه سختۍ له ځان سره همداسې ارشیف کړو تر څو نوی نسل واوري او هغه له خپلو د مشرانو له هغه اتلولیو او جهادي مبارزو څخه خبر شي او نړۍ هم په دې باندې پوه شي چې افغانان دلته په هر حالت کې د چا تر فشار لاندې نه راځي، چې هر رقم ته یا خپل دین خپل هېواد ته وفاداره دي او هڅه دا کوي چې ځان د چا تر تاثیر لاندې رانه ولي. خبرې ډېر راغلې د خپرونې وروستۍ شېبې هم دي، اوس خو هغه جهادي مبارزه پای ته ورسېدله په بریا سره، د اشغال ټغر ټول سو، پر ټول هېواد باندې د امن هغه څادر خور دی. کوم مسؤلیت چې اوس تاسو ته مشرانو درکړی دی دلته په مزار شریف کې یا له دې وړاندې په نورو ولایتونو کې، بالخصوص دا اوس دلته مزار شریف کې د ښاروال په توګه باندې دنده پر مخ باندې وړئ، د خپل مسؤلیت د ادا کولو پاکله مو مزار ښاریانو یا هېوادوالو ته ډاډ او اطمینان څه دی؟ مخکې مې یادونه وکړه چې له موږ سره ډېر زحمتونه دې خلکو ایستلي دي، دا خلک اوس خدمت غواړي، حق یې کېږي. نو ستاسې ډاډ اطمینان او وینا هغوی ته څه ده چې څومره هغه د ښاروالۍ له اړخه څخه هغوی باید ډاډه اوسي چې چارې دلته پر مخ باندې ځي؟ اطمینان په خاطر چې کومه پوښتنه تا زما نه وکړه او امارت اسلامي څه د ولس لپاره خادم رالېږلی. مخکې د دې نه چې د فتح نه وروسته د زما د خدمت ځای په تخار کې و، تخار ولایت مرستیال و. نو کوم شی چې زما په کوم نیت چې رالېږلی وم ولس ته خادم، ما هغه څه وکړه الله په دربار د قبول او منظوري. خو هلته زه نه پوهېدم چې دا ولس به څومره وي، څونه به راځي. او چې وروسته زما مسؤلیت هلته تکمیل او د مشرتابه هدایت سره سم مزار ته راغلم، نو اوس پوهېږم چې خلک مانه ډېر راځي. نو اکثره وخت تخاریان دلته زما مېلمانه وي، دلته راځي زما احوال ته. نو اوس خبره دلته ده په دې خپلو کارو خو څوک خپله نه پوهېږي، انسان دومره عاجز دی څه چې کي هغه درته ښه ښکاري. ولس ته دا زموږ په وچو خبرو نه خطا وځي، زموږ عمل ته راوځي. او بله خبره دا ده د زموږ د ښاریانو نه زما تقاضا ده چې دا زما د کارونو نقصونه ماته په ګوته کړي. او بله خبره دا ده چې ما یو ورځ مشورتي شورا کې هغو پیشنهادات درلودل ښاریانو،
ما ستاسو نن د پیشنهاداتو ورځ نه ده، تاسو خپل پیشنهادات ما دفتر ته راوړئ. نن خو ستاسو د انتقاداتو ورځ ده، تاسو نن انتقادات وکړئ او ما د ګریوانه ونیسئ، خپل کار راباندې وکړئ. همچنان دا زما د مسلکي ادارې لکه سکتوري مسلکي همچنان زموږ د حکومتدارۍ ریاست دې ته ورته زموږ مالي و اداري ریاست، بعضې زموږ امریتونه چې درې واړو ریاستونو پورې مربوط دي، مستقل نه زما پورې مربوط دي. هغو ته زه وایم چې تاسو په دې خپلو بخشونو کې د زما یوازې مامورین نه یئ، نو په خپل مسلکونو بخښنو کې زما امرین هم یې، نو تاسو دا خپل کار ما دې ته وادار کړئ چې ما وکړي او په خپل موقع ما ته ورسوئ چې نن اوس پسرلی دی، د نیالګیو ایښودلو وخت دی او تا دا خپل پروګرام جوړ کړی او ما ته یې وړاندې کړي چې وګورم که چېرې کوم شی زما پکې کمي او کاسي وه او به زه به دلته خوښ شم چې ستا دغه وظیفه وه تا ښه سرته رسولې. الحمدلله د ادارې نه هم خوشحاله لکه ما مثال په توګه تا ته نیالګي وویل، هغه سرسبزۍ بخش د زموږ د ترتیب بالکل برابر کړی و. نو موږ افتتاح هم وکړه، تاسو شاهد وئ، د آخري کمپاین هم وکړه، تاسو شاهد وئ، څومره چې موږ ملت ته وعده ورکړې ده چې موږ به دومره نیال کې نه وو، هغه د ملت وګوري چې موږ دا خبره وچوه که په دې کې عمل شته او نور خو د ملت زموږ نه خدمات غواړي، د دوی حق دی په موږ. نو موږ خپل وس کړی دی او په وس کې یو کوشش کوو چې ملت ته ښه خدمات وکړو. ښاروالي خو داسې یو ځای دی چې زموږ بودیجه د ملت بودیجه ده، نو چې په بودیجه د ملت ته خو د مزدوران څه ته وایي، خو موږ د ملت مزدوران یو، د دوی عمرا نه یو. نو کوم قسم چې د دوی تقاضا ده که ټوله یې پوره کېږي نو دا خو امکان لري، خو انشاءالله چې ملت به راڅخه ناامیده نه سي او بل زموږ په دې وعدو کې به انشاءالله چې نقصانات هم پیدا نه کړي چې وعده یو څه کي کار بل څه کي. او موږ د خپل وس نه پورته تر اوسه ملت ته نه وعده کړې ده او نه د خپل وس نه پورته کړو ورته وعده. د زموږ مکلفیت د زموږ د وس په اندازه ده. نو انشاءالله چې د زما څومره وس دی هغه د ملت نه نه درېږي او ملت به تاسو ته معلومېږي چې ملت څنګه دی، څومره راضي دی یا څومره ناخوښه دی، یا کله کله داسې کېږي دا تقاضاوې د وس نه پورته وي، نو هغه بیا د ملت نه زموږ خواهش دا دی ورته چې دغه د زموږ د وس نه پورته تقاضا چې باعث د خوابدۍ د ستاسې ګیر سیاحت زموږ نه مه کوي. زموږ اوس خو تا ته معلومېږي چې موږ کومه خارجي بودیجه نه لرو، د ستا پیسې دي، ستا ټکس دی، زه د ستا مزدوري یم، ستا ته اطمینان در کوم او په کال کې 4 ځله د ستا سره زه په هره ربع کې تا ته حساب دهي لرم. دا اوس موږ نهایي حساب دهي ملت سره ده، څومره چې ته قانع سوی نه یې زه په هغه اندازه تا ته حسابي درکوم. ستا عواید معلوم ده چې ما لاسته راوړی، ما سږ کال 621 میلیونه عواید و او همداسې بالاخره په انکشافي عواید زموږ الحمدلله په ښه وجه باندې مصرف کړو. 20 پروژې په ښه وجه باندې ورته پلې کړې. زموږ په پروژو کې 80% کار زموږ تکمیل شوی دی، 20% څنګه باقي پاتې دی هغه همدلته د صنعتي پارکونو سره دلته چې زموږ یوه غټه پروژه ده دې یو څه مشکلاتو د تعدیل وغوښته، دې مخکې یو مسجد راغله هغه شهیدېدل او دې کې بلې خواته 200 کوره چپه کېدل، دې خواته هغه د دې تعدیل موږ باندې یو څه وخت ضایع کړ. بعضې خلکو نه غوښتل هغو عارض شو ولایت ته تر څو چې دا مشکلات حل کېده، نو یو څه دا کار زموږ او بله خبره دا وه چې سږ کال دا بودیجه لږ وروسته تصویب شوه. بله خبره یې دا وه چې په دې کې تبدیلي راغله، زه هسې یو وخت کې راغلم چې نیم نه زیات کال تېر و، خو بیا الحمدلله څومره پروژې تطبیق کړي، څونه کار چې وسه دا زما د ګمانه پورته دی. ډېره مننه شروال صاحب محترم چې وخت مو راکړ، خپرونه مو راسره ثبت کړله، له تاسو بیا هم مننه، بیا هم په چارو کې درته بریا غواړم او ډېره مننه چې خپل وخت مو راسره د ستاسو نه مننه وروره چې د زموږ غږ هم زموږ همشهریانو ته ورساو او داسې په دې هیله چې د دوی اواز او د دوی مشکلات موږ ته ورسوئ. نو تاسې زموږ او د ملت ترمنځ رابطې او تاسې د یو ملک سترګې او غوږونه یې، نو تاسو ته هم
د لاهي بریا په هیله. سلامت اوسئ. انشاءالله شروال صاحب موږ په خدمت کې همیشه چې کومه ستونزه په ولس کې هغه به تر شروالي را رسوو او څه چې شروالي لري هغه به تر ولس رسوو. د حریت راډیو درنو اورېدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې د دې سنګر له څوکو خپرونه مو راسره واورېدل. تر بیا یوې بلې خپرونې چې زه یا زما نور همکاران ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسې پر لوی بخښونکي او مهربانه څښتنه الله تعالی سپارو. خدای تعالی مو مل او ملګری اوسه. من مجاهد حقم مرد سنگر آرایم. محترم مجاهدینو، راځئ د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو استبداد، ظلم او ستم پر وړاندې د خپلو میړانو مبارزو، خاطرو او سرګندنو کیسې وړاندې کړئ او راتلونکو نسلونو ته یې پرېږدئ. از فراز سنگرها شور آتشین دارم. حریت راډیو ستاسو جهادي مبارزې او خاطرات د سنگر له څوکو خپرونه کې رانغاړي. از فراز سنگرها شور آتشین دارم. در ره عدو دین هر کجا کمین دارم.